د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې آلراونډر کريم جنت وایي چې زموږ ټوله کورنۍ کرکټران دي. دا چې څنګه ولې ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر سبب وشي. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې آلراونډر کريم جنت وایي چې زموږ ټوله کورنۍ کرکټران دي. د کريم جنت په ګډون 3 ورونه او یو خوریی په کرکټ کې اوس لوبه کوي. کريم جنت د شمشاد خصوصي ټلویزیون سره په خپله مرکه کې ویل چې له ماشوموالي نه له کرکټ سره مینه درلوده او د درس ویلو تر څنګ به یې د ټینس لوبه هم کوله چې ورځ تر بلې له کرکټ سره شوق زیاتېده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د 3 ورونو نه پرته په کور کې نور کرکټران هم لري، هغه ویل چې موږ خانداني کرکټران یو. زموږ یو مشر ورور هم مشهور لوبغاړی تیر شوی دی چې هغه په انګلستان کې هم لوبې کړي دي. هغه ویل چې له کورنۍ نه ورته په پیل کې مشکلات و، ځکه پلار یې غوښتل چې بچي درس ووایي او کرکټ ونه کړي، خو کله چې اصغر افغان کرکټ ته راغی او ځان ته یو ځانګړی مقام جوړ کړه نو وروسته بیا دوی ته هم کرکټ ته راتګ اسانه شو. هغه ویل چې اصغر افغان ورسره د کرکټ په اړه خپلې مشورې شریکوي او دا د هغه د مشورو او تجربو برکت دی چې نن دې مقام ته را رسېدلی دی. په شپږیزه کرکټ لیګ او د ویسټ انډیز پر وړاندې د ښه ځلېدو په اړه هغه ویل چې زه ډېر خوشحاله یم ځکه هر ځای چې ښه لوبه کوو نو د افغانستان لپاره کوو او افغانستان ته ویاړونه راوړو. د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک وایي کریم جنت د اصغر افغان په واسطه کرکټ ته راغلی دی، هغه ویل چې یو کس به ستاسې واسطه تر څو وکړي. کله چې یو لوبغاړی میدان ته کوز شي بیا هلته واسطه کار نه ورکوي او هلته به لوبغاړي په خپله لوبه ترسره کوي. هغه همداراز زیاته کړې چې په میدان کې دننه بیا داسې نشي کیدی چې یو څوک د توپوهنې ته ووایي چې د پلاني توپ اچوونکي سره ګزاره وکړه یا د توپ اچوونکي ته ووایي چې پلانی توپ وهونکي ته لږ په ورو توپ اچونه وکړه. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې کرکټ ته د شوق لپاره راغلی، د وطنۍ مینې او که د پیسو لپاره راغلی دی، کریم جنت ویل چې تر هر څه مخکې د شوق خبره ده، ځکه کله یو کار سره د شوق نه وي نو بیا نه کیږي. همداراز له هیواد سره خو هر هیوادوال مینه لري، که هغه په کرکټ کې وي او که په بل څه کار کې. نوموړي زیاته کړه چې کرکټ بیا یو داسې لوبه ده چې پیسې هم پکې شته، نو که یو څوک ښه لوبه کولی شي او ځلیږي نو د پیسو مشکل هم ډېر په اسانۍ حلیږي. نو دوستانو تاسو د کریم جنت د خبرو ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.